بسم الله الرحمن الرحیم. د کورنۍ اقتصادي پلان لکه څرنګه چې انسانان په یو ګډ چاپیریال او ټولنه کې ژوند کوي، د نورو فعالیتونو سربیره انسانانو ته اړینه ده چې په خپل کور یا کوم ځای کې چې ژوند کوي د خپل ژوند ضرورتونه مهیا، برابر او یو منظم اقتصادي پلان ورته رامنځته کړي. مهم ټکي چې د یو کور د اقتصاد پیاوړي کولو لپاره ډېر اړین او ضروري دي، زه غواړم چې نن تاسو ته ووایم. پس همداسې هم دی چې د ورځنیو چارو لګښتونو ته ځواب ویلی شي، نو د هر کور لپاره اړینه ده چې د خپلو عوایدو یو کوچنۍ برخه د پس انداز په شکل ځان سره وساتي، ځکه موږ میاشتنی عواید چې کوم دي نسي کوی یو غټ کوم اړین پلان چې دا موږ پورې رفع کړو. نو پس انداز سیسټم دی چې کره جمع سي او په آینده کې یو غټه برخه ترې جوړه سي او هغه اړین او مهم کار چې دی پرې رفع کړي یا کومه غټه غوښتنه چې ده هغه پرې رفع کړو. اقتصاد د پیاوړي کولو له پلوه ناتواني، نو دغې کورنۍ خلک کولی سي له خپلو دوستانو اقاربو یا هم له هغو خلکو څخه مشورې واخلي کوم چې ښه پیاوړی اقتصاد لري او یا هم په ژوند کې ښه سهولتونه لري، کوم چې سالمې او مناسبې مشورې ورکړي. مشورې اخیستل نه په اقتصاد په هر بخش کې چې پسته پښیماني یا کوم زیان نه لري، نو مشورې اخیستل باید له تخصص او تعهد شخص څخه واخیستل سي. تعهد یعنې دا چې هغه غلطې مشورې درنه کړي، یو راستګار او امین شخص او تخصص یعنې هم مسلکه یعنې باید که چېرته موږ طبي مشورې اخلو باید له یو ډاکټر څخه یې واخلو، یا هم اقتصادي مشورې اخلو له اقتصاددان څخه یې واخلو، هم مسلکه هم رشته یې په موقع کار کې دی پوهې تجربه لري، نو له تجربه کاره شخص څخه مشورې واخلو. داسې یو تفاهم او د همغږۍ فضا رامنځته کړی چې د کور ټول ضرورتونه ولایتبندي کړي او د هر یو توکي او خدماتو لپاره یو منظم طرحه او پلان جوړ کړی شي چې د هغې پلان او طرحې پر اساس کوم محدوده منابع یا کوم عوایدو سرچینه چې دوی سره د ډېرو غوښتنې او ضرورتونه پرې رفع کړي. نو کوښښ وکړئ څومره چې عاید لرئ همغومره لګښت وکړئ. که چېرته هم په لګښت کې کموالی راوست نو په مستقیما ډول په پس انداز سیستم کې زیاتوالی راځي، نو د خپلو عوایدو په سطحې په کتو سره همغومره لګښت وکړئ. دا ده چې اسلام مبارک دین په قرآن کریم او نبوي احادیثو کې ناروا بلل شوی ده. هر هغه څه چې له اړتیا پرته په مصرف رسیږي اسراف ګڼل کیږي، ځکه الله تعالی په قرآن کریم کې وایي وڅښئ وخورئ خو اسراف مه کوئ. اسراف د یو کور د اقتصاد ته ډېر یو غټ زیان رسوي. څنګه چې کینسر د انسان بدن له منځه وړي، همداسې اسراف هم کولی شي د یو کورنۍ اقتصاد له بینه یوسي. نو کوښښ وکړئ اسراف څخه ځان وساتئ تر څو کورنۍ اقتصاد مو پیاوړی پاتې سي او هر هغه څه چې اړتیا ورته نه لرو یا غیر ضروري باید وای نه خورو. د پیاوړي کولو لپاره باید د متبادله توکو څخه ګټه واخلو. د دې سره به ستاسو د اړتیا وړ سربیره په ټیټ او ارزانه بیه هم ترلاسه کړئ. که چېرته موږ د اوړو په ځای د غنمو تزریق وکړو یا هم د پسه غوښې په ځای د چرګ غوښې تزریق وکړو، دې سره به مو هغه اړتیا وړ توکي هم پوره سي او په ټیټ ارزانه بیه به یې ترلاسه کړو. کوښښ وکړئ ځینې وخت د خپل اقتصاد د پیاوړي کولو لپاره د متبادله توکو څخه ګټه هم واخلئ. لکه څرنګه پلار چې د کور لګښت تمویلولو دنده پر غاړه لري، له پلار څخه وروسته مشر ورور ده چې د پلار ته ورته دنده پر غاړه لري، او مور چې باید کور کنټرول او اړین موضوعاتو چې د کورنۍ اقتصاد پیاوړي کولو لپاره ډېر اړین او په آخر کې هم زموږ چینل سره لایک، سبسکرایب